وای گذارش مکم وی سړی شکر ده چې ته راغلې شکر خدای چې مخ مې نه ده تود څه شکرونه وباسې هغه هم مستقیم یاله ډېر شکر چې زما خاوند روغ کور ته راغی ای سړی زه لاړ شم یو دې کالوه پخه کړم چې ته ژوندی کور ته راغلې وښځې دا په تا چی شی شوي دي ماغزه دې کار کوي څه غم راغستې زه خو بازار ته د سودا په تللی هغه هم مستقیم وسړی همدا اوس په جومات اعلان وشو ویل یو لیونی په ډنډ کې غورځېدلی ما ویل خدای مکړه چې ته ونه اوسېږې ای ښځې خولې سره دې خیال کوه دا زه درته لیونی ښکارم هغه هم مستقیم بل واره دا خبره ونه کړې که نه نور څه که نه څه ووایه که نن وایې دغسې سیده به درنه لاړ شم کور به تا ته پرېږدم هغه هم مستقیم والله چې بله ښځه در باندې ورکړمه بیا به د خیر څه ځان سره بوځېږې هېڅ هم هغه مستقیم سلامونه ماته ګوره ماته برابر خانه وعلیکم سلام زړیمونه ستړی شي زه ستړی نه یم ټوله ورځ یم او چکرې وهمه کلمې خو دې تا شنې شوې په کار باندې چې سندان چکرې وهي او کارونه په تا باندې کوي ماته ګوره ماته برابر خانه یاره زړیګونه د سندان نه مې سخت سړی ونه دی کار را باندې زیات کوي او وروره تنخوا کمه راکوي هی شاباسي ای شاباسي ماته ګوره ماته نو په دې کې د شاباسي څه خبره ده شاباسي څوک ورکوي دا خو مې تکیه کلام دی هی شاباسي ګوره برابر خانه چې دا خبره ده نو زما یوه خبره واوره ګوره چې هغه تا ته پیسې کمې درکوي او کار در باندې ډېر کوي که زما منې که نه دا کار ورته پرېږده ماته ګوره ماته یعنې نخرې شروع کړم چې تنخوا مې زیاته کړي وایي نخرې نه بدماشي پېژنې ماته ګوره ماته ای بدماشي خو زمونږ خانداني پیشه ده سندان مې اوښی دی څه پلان خو مې نه دی آفرین ځان تکړه کوي دا نه دي اورېدلي چې د ګیدړ 100 کاله عمر د ازمري یوه ورځ زندګي ترېنه بهتره ده یعنې ستا تر 100 کاله ژوند نه زما یوه ورځ نه کنه سپېره خوله به دې کږه شي ماته ګوره ماته ګیدړ یاد که ګیدړ دا څه لیونی غلط شومه الو برابر وروره خبرې مې اورې الو څه دې ویل برابر وروره دا وخت دې خو لږ پوه که نن بیا یې مفته بدماشي وکړه که نه بله ورځ به مې چېرته سا تر نویستې وي د پولیس په غم به واوړو خورې ته یې ما ته پرېږده زه یې درته علاج کوم سمه ده برابره وروره لږ سمه پوه که چې په سړیتوب لږ پوه شي ته بېغمه شه خورې زه یې سر ور خلاصوم سمه ده وروره سمه ده بلا دې واخلم ماته ګوره ماته خدای خیر څه خبره ده ماته ګوره والکه برابره دا څه رقم کار ده ته مکړه ته راوړئ او که دلته قصو ته دې راوړئ هغه هم مستقیم سندانه د خپلې مړستنې د خیمو وباسه هسې مې هم زړه درته ډک دی هم شاباسي والکه اول دې متل ځکه او بیا یې وکړه هغه هم مستقیم سندانه په دې ورځو کې د غرو په څوکه ناست دي که دا ځل مې زما خور مرغلرې ته یوه خبره هم غلطه کړې وه دا خوله به مې در باندې ماته کړي او وړوکي به مې په کباړي باندې خرڅ کړي خاموشه تا د سندان نوم اورېدلی ده د سندان د قهر نه خبر نه وي ما چې چا ته په خېټه بوک درکړی ټول عمر تشناب کې تېرېږي هغه هم مستقیم دا بدماشي مې به کوم مه کوه والکه ماته ګوره ماته دا څه شی کې دا ته څه شی کې مه کوه هله سندانه ماته ګوره ماته ټیک شه دا د نازانه زامن ټول خانداني تکوتو کاره پرونه خوره ډیواله په تشي کې جاپالی لغته راکړه پروسه مې څه شی درته یو دین چینایي لغته راکړه وایي راځه ماته ګوره ماته ای برابر خانه دا به همدغه شانتې لغتې وهې ماته ګوره ماته
دی چې دې ته مې نه دی پام شوی ژبه دې وی طوفانه زویه پام که دا شیونه پلار ته دې ونه ښیې هسې نه چې در باندې په غوسه شي ګوره مورې نه ورته ښکاره کوم خو یوه ورځ به زما پلار زما په قدر پوه شي شابه زویه بلا دې واخلم یوه سندانه ما ته ګوره ما ته زه چې تا ته کله ګورم د تا دا ژوند ډېر د ستونزو د کړاوونو ډک دی ما ته ګوره ما ته یاره زیړګوله د دې ملغلرې د لاسه مې نه ورځ ورځونه مې شپه شپه ده او بیا د ورور هغه بدماشي خو دې ولیدل هغه هم مستقیم وایي د هغه د ورور د لاسه خو مونږ نیولي خو بله خبره درته کومه ګوره سلطانه ما ته ګوره ما ته که غواړې چې ستا دغه تریخ ژوند د شاتو د ګډونو ډکمه نو څنګه دې خوښه ده ما ته ګوره ما ته نو دا به څنګه شي وا زیړګوله ولې نه ولې نه خبره وکړه دې خوښه یي ما ته ګوره ما ته زه به تا د دوهم واده وکړم دوهم واده زه دومره قسمت نو دا دوهم واده به څنګه وکړم دوهم واده درته زه کومه که نه نو هغې نه ته خلاص یې که نه نو زه یې درته کومه که نه وا وروره خو زه څه وخت کې خو وایي چې زه کومه نو راته وکړه که نه هغه هم مستقیم او که دا کار دې وکړو نو نور به د خدمتګار یم غلام به دې یم هغه هم مستقیم بس چې دا خبره ده چې تا راته اجازه راکړله خو یوه خبره بله به وي ما ته ګوره ما ته زه چې څه به یم هغه به منې بلکل به ما ته ګوره ما ته تا ته ګورم تا ته ګورم هغه هم مستقیم یاره زیړګوله که دا کار دې وکړه دا جینۍ پېژنې دا څومره ښایسته ده زیړګوله دا خو نه پېژنه دا څوک ده هغه هم مستقیم دا جینۍ چې ده که نه ی دا د کتب خان لور ده که غواړې چې درته ویې غواړم و د تا د قربان د مذهب نه د قربان د کتب خان نه قربان هغه هم مستقیم خو دلته بل یو مشکل دی څه مشکل ما ته ګوره ما ته تا ته ګورم دا ملغلره به تا ته اجازه درکړي عجیبه خبره کوې ایمان نوم سندان دی او په سندان باندې کېږي د پلکونو ګزارونه زه په ملغلرې باندې برېک نه نیسم او نه ما ته انتر راکولی چې هغه هم مستقیم آفرین ما ته ګوره ما ته تا ته ګوره چې دغه شانتې خبره ده که نه زه به دغه شانتې یو کار وکړم چې زه هم دغه شانتې سیده په سیده چې تا خبره چې ښه مستقیم ورځمه د قطب خان کاکا سره خبره کوم چې بغجماله راته ترېنه وغواړم قربان د بغجمال نه قربان د تا نه زه خاوره دې د مکې ده هغه هم مستقیم یوه خبره بله به وي بیا څه خبره ما ته ګوره ما تا ته ګورم دا ټولو نه مخکې اولین شرط به دا وي چې هغه برابر خان دی که ټپر خان دی هغه به دغه شانتې دې ځای نه وشړې او د هغې په ځای باندې به د بغجمال ورور صاحب شاه راولې په نوره څه چې د زیړګل خو هم دغه ړنده سترګه خلکو ته معلومه شي زیړګله زه هم دې نه خو بېغمه شه نن به برابر د ته چې په لغتو باندې د دې باغ نه وباسم او صاحب شاه به د هغې په ځای پر دې باغ کې مقرروم هغه هم مستقیم زه یم غېږه راکړه لکه تا خو یا چېرته وکړو لري که نه خپې به په ځمکه نه لګېږي هغه هم مستقیم په ژوندی اوسې ژوندی اوسې ته خپل دا کار ته دوام ورکړه زه به دا باغ وګورم وایي یاره که خدای پاک دې دا کار وکړي نو زیړګله ژوندی اوسې یاره بغجمال دې ته وایي ښایست زیړګله که دا بغجمال دې راته وکړه مستقیم خبره مرغلې بیا زما نوم په خوله وانخلې دا بغجماله څوک ده تاسو دواړه لږ صبر وکړئ زه مې پلار ته غږ کوم دلته خو یوازې زه یم ما ته ګوره ما ته دا جینۍ ما ته داسې ګم سوګول ښکاري سرچپه غوندې خبره یې وکړه بغجماله لورې
دا دروازه چا وټکوله؟ دا یو خو زیړ ګل دی او هغه بل نه پیژنم. زه پوه شم کټ خو مګه یو بیلي ګل دی. بدبختي خو دلته ده چې تا ته هر څه دوه ښکاري. دا به منې؟ ښه خنده د خندا خبره ده. لور دې ده که نه خو وځئ ډاکټر ته دوا ورته واخله چې ښه شي که نه. څو پورې به داسې اوسېږي؟ بله ورځ به یې واده یې که نه. دا دومره لویه خبره نه ده. سترګو نه خو لنده نه ده. هسې یو کس ورته دوه کسه ښکاري. هره خبره مې درته چې وکړه بله پسې دې کړه. همداسې شاته اچوه هره خبره. زېلي ګله په خیرونه ستړی خو مړ شې. بس زه وایم قطب خان کاکا ما ته ګوره ما ته مزې دې وکړې مزې. د چی شي مزې مې وکړم؟ مزې خو به هلته وکړم چې د سندان هغه شین باغ په څه طریقه ترلاسه کړم. دا به منې؟ قطب خان کاکا دیوالونه هم غوږونه لري وبه شي. ته مه ورخطا کېږه چې هېڅ کله ورخطا نه شي. ما ته یې چل راځي. ما ته ګوره ما ته. زېلي ګله دا د دې ځای خبره نه دی. راځه چې دننه لاړ شو پیاله چای مای به مو څښې. راځه ما ته ګوره ما ته. اکا ګله چای مای نه څښمه. زه یو مهمې خبرې ته راغلی یم. خو یو خبره درته کومه چې خبره به مې منې. ما ته ګوره ما ته. تا ته ګورم هر خبره چیز دی منم. هنر هېڅ قیمت نه لري. آفرین ستا دا خبر مې ډېره خوښه شوله. د هنر او ادبیاتو اداره ستا د هنر ډېر قدردانۍ کوي. موږ غواړو کوشش کوو چې په دې نږدې ورځو کې ستاسو یو تابلو نړیوالې جایزې په کامیابه کړو. مننه رئیس صاحب. رئیس صاحب زموږ اداره ژمنه کوي که چېرې دا تابلو جایزه وګټله نو موږ به پرې یو ښایسته راپور جوړ کړو. ډېر ښه. نو که چېرته داسې کسان تشویق شي تقدیر شي نو دوی کولی شي چې هغه خپل هنر په صحیح توګه باندې مخته یوسي. نو هغه خپل هنر د لارې نه به خپل هېواد ته خدمت وکړي. بالکل رئیس صاحب سمه خبره دې وکړه. قطب خان اکا ما ته ګوره ما ته. راځه چې دلته کښېنو چې دا خبرې ډېرې مهمې دي. زړه مې غواړي چې قطب خان اکا دا خبرې ټولې تا ته وکړمه. سندان نه دی سندان ځان دپاره دوهم واده کوي. یعنې بخجماله لور مې بخجماله لور به دې سندان ته ورکړې او سندان نه به هغه شین باغ لکه چې زما چې که څنګه. یاره زه وایم قطب خانه ما ته ګوره ما ته. هوښیار ته یوازینۍ اشاره کافي ده. پوهېږې که نه؟ وم راکړه دا قول دی. ټول واک مې ستا شو. بخجماله لور مې سندان ته ورکوم خو باغ والم. قطب خانه که ما ته ګوره ما ته. باغ خو به درته ترېنه واخلمه. خو یوه خبره ده ما ته ګوره ما ته. ولور ملور به یې نه وي. وم باغ ترې واخله نور ولور نه غواړم. قطب خانه که زم دا اوس ځمه. ما ته ګوره ما ته چې یو ځل دې سندان سره وګورم چې هغه د سینې چې بل څه وایي. خو پکې ما شوه. زه پکې تیار یم زېلګله. دا به منې؟ ښه نو بس بیا دې خدای په اماني. الله دې مل شه. الله دې مل. شین باغ به تیاري ورځه نو سندان دپاره به بخجماله تیاري. لاړم د خدای په امان د خدای په امان. سلام علیکم. سلام جان خوب هستی؟ جوړې په خیر یې ګندله په څو ده؟ چارک 30 روپه. د راکړې یو چارک کنه نه پلاستیک دې ما اچولي. ساده کې راته واچو. آبه خو ما یک میرم میآمدی حال چرا را روز میایی؟ هغه بل وختونه وو چې ما به ورو په دې راسته لار باندې ډالر شمېرلي. اوس مې هر جیب کې غیر تشناب کاغذ پر شی درکړي. هغه هم مستکي. زه بیا راځم انشاءالله. پیسه را ندادی؟ ای وروره میلي کول مې پکې راځم. هغه هم مستکي میلي که دې درکوم. نوټیس راشي.
لورې ته د دې لوښو مینځلو نه څه وخت خلاصېږي وی مورې ستړی مه شئ مورجانې ښه شو چې ته په خیر راغلې نن زړه مې داسې تنګ و چې څه درته ووایم ولې لورې سندان خو درته څه نه دي ویلي چې په پردي خیرات کې سپي په ډبرو وړي هی شابسې اول ته راته ځان وپېژنه هسې اسمان ته چیني مه اچوه توی شو که نه این جانب ته د سندان اوښې وایي هغه هم په قلم خود هی شابسې این جانب د سندان نوی اوښې هغه هم په دې سپین میدان توی شو که نه څه د سندان نوی اوښې د سویانو سره یادمني خبرې کول د ځنګل توخین دی پوه شو که نه چې څه مې درته ویل هماغسې وکړه پوه شو که نه سندانه مرغلره هم زما په شان دې رول لري هی شابسې مورې دا چادرې دې خوراکه مورې سندان د بله واده خوبونه ویني لکه چې په ما بنا راوړي واه چرګه په دې شوروا دا سندان بله ښځه کوي اوهو دې څه په قصه کې پرېږدی چې شل ښځې وکړي مورې مرغلره مې ستا لور ده دا ځمکه خور باندې تنور کم څه چغې دې بنا کړي دي چې دا بالو په ګندنه مې راوړي دغه هم مستقیم دا واخله خاورې په دې پالک او ګندنه شي د دې په ځای غوښه به دې راوړې وو د دې پالک او ګندنه د راسه خو زموږ زړه دې شین کړه اوهو دغه ده پلار به د سلاتې ته بدونه غوښتو اوس دا خبرې زما ته پیغورونه راکړې هغه هم مستقیم یو خبره درته وکړمه ښه دا خبره مې په غور سره واوره زه دې بیا کیسه کې نه یم ودرېږه چې زه اوس درته ښیم چې سل ځل مې پورې لاس کېږدي بیا هم در باندې ښځه کومه نه دې پرېږدم ښه دا راته وایي د سلادې دپاره چا پتون اغوسته ما ته وګوره ته چا ته وایې چا ته وایې چې د سلادې دپاره پتون اغوندي ته زما لور ته پیغورونه کوې اله مورې اله ولاړه اله سم څه شوې سندانه لورې په دا سندان څه وشو نه پوهېږم مورې نه پوهېږم په دې څه وشوه سلام علیکم سلام علیکم وروره څنګه یې ته دلته ناسته یې د سندان مالفتونه ګڼډې او هغه در باندې بن راولي بن آس په ګودر کې شوما شور شو زمان راوړ د هلک مور انجنو جنګ شو په منګو وشو جرکه دا ټوکې نه دي ټول بدماشي ده بدماشي بشري کونو کمیسو وایي چې بس کېږه اوس یې کومه مینځه دا یې نه مینځي هر ځای ټولو زمانه کړې ده هغه هم مستقیم